چا چې بل لسم د محرم باندې په خپل ځان باندې ښه خوراک وکړو او په خپل اهل و عیال باندې ښه خوراک وکړو نو الله جل شانو به څوکي وسع علیه سائر سنته ټول کال به الله جل شانو فراخي راولي. چا چې په لسم محرم په خپل اهل و عیال خرچه وکړله او فراخ رزق ولا پوخ کړو په کور کې نو ټول کال به الله پاک د مال فراخه کې. دا روایت باطل موضوعي منګړت د ځان نه جوړ کړی شوی سندونه ټول ضعیف او بعضی موضوعي روایات دي. کله چا پکاري موږ سره په 12 صفحو کې دا مضمون د یو عالم لیکلی دی او موږ سره په 12 صفحو کې موجود دی. الحمدلله د دې روایت ټول تخریج کړی دی، پرابیان ولا بحث کړی دی چې دا سندونه ټول موضوعي منګړت دي. دا خبره غلطه ده. صحیح خبره ده چې هر وخت چې ستا وس کې د خپل اهل عیال خرچه کوه، خپل کور والا دي دا بچی دي خرچه چې پکې دي سره الله مال فراخه کوي. نبی علیہ السلام هم فرمایلو سعد بن ابي وقاص ته واوره یا سعد ټول نه غوره صدقه غد چې په خپل بچو په خپل اهل عیال باندې وکي. دا ټول نه غوره صدقه ده ځکه دا اول ستا مستحق دادي، اول مستحق دي دا ذکر دي نفقه پتا فرض ده. روزانه دا پکاري دي لپاره لسم محرم او خاص ورځ نشته. زما محترم ورونو دین صحیح د کول پکار دي. الله دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي.